هغه د یو مسلمان حاجت روایی د چا د یو مسلمان حاجت روایی کول. یو مسلمان محتاج ده، یو مسلمان بیماری کې گرفتار ده، یو مسلمان تکلیف کې گرفتار ده او ستا وستا او تا دل د حاجت پوره کو. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایی د دې حاجت پوره کولو په وجه باندې دغه مسلمان ته د لسو اعتکافو ثواب ملاویږي. په یو حاجت روایی سره داسې نه چې مسلمان ته ناست وي خپې وله وایي، نه، مسلمان نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایی المؤمن یشد بعضه بعضا. مؤمن د هغه مثال څه ده؟ دا به د بعضو دپاره پشتي وي. موږ چې دیوال پرېودي که نه بیا وله لیو ورکوئ دپاره د دې چې دا دیوال مضبوط شي. دا کرنګې یو مسلمان باندې تکلیف راغو، یو مسلمان باندې حادثه راغه، باید چې بل مسلمان راپاسي چې دا مې مسلمان رور ده، د سره دا د برداشت کم، د سره دا د قوت امداد ورسره وکم. مال الله پاک جل جلاله قوت را کړی ده، د ده حاجت روایی وکم. یو دل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مبارک مسجد نبوی شریف کے تشریف فرما و اعتکاف تناسو. اعتکاف تناسو نو یو کس راغو هغه ډېر داسې غمزده غونتی و، د سره کېناستو. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ورته فرمایي وی وروره څه چله چې داسې خفه یې؟ هغه ورته وایي وی یاره زه خو قرضونو ګیر کړی یم ډېره. بعضې سړی وي قرضونو ګیر کړی وي که نه، خدای پاک جل شانه د ټول د قرضونو نه وساتي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک کو د قرض نام ګورې پناه غوښتله. قرضدار یې ګورې دروغجن وي، کور کې به ناست وي او قرضدار یې به ورپسې راشي، دروازه به وټکوي، دا به ماشوم ته ووایي ورته ویې لاړ شه کور کې نشته. دروغجن وي، غریب راوتلی نه شي، هغه سره پیسې نه وي چې قرض ادا کړي، د هغې د وجې نه دا بیا دروغ وایي، گناهونو کې لتاړ شي. دې وجې نه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په د قرض نه پناه غوښتله چې خدای پاکه د قرض نه مې وساتي. نو هغه کس ته حضرت ابن عباس صاحب رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی وروره ډېر خفه یې، د خفګان پته په مخ لګي که نه، د خوشحالۍ ګوره اظهار هم په مخ پته لګي او د خفګان هم پته لګي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک کو حضرت عائشہ صدیقی رضی الله تعالی عنها مبارک ته فرمایل وی عائشہ وی ته چې ما نه کله خفه ویم ما ته پته لګي او چې کله خوشحاله ویم ما ته پته لګي. وی څنګه صاحب؟ وی ته چې ما نه کله خوشحاله وي او څه خبره کوي نه بیا دا وایي زما د قسم وي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رب جل شانه باندې، او کله چې وي د ما نه خفه وي نه بیا وایي چې زما د قسم وي د جناب حضرت ابراهیم علیه السلام په الله جل شانه باندې. مخ نه پته لګي که نه؟ نو هغه صحابي مبارک ورته فرمایي وی ته خو خفه یې؟ وی او صاحب قرضونو ګیر کړی یم او حاجت مې ده. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ را پاسیدو اعتکاف ته مسجد نبوی شریف صلی الله علیه وسلم کې ناستا، بار دروازې نه ورسره ووتو. هغه کس ورته فرمایي صاحب تا اعتکاف هیر کوسو؟ وی نه ما اعتکاف نه ده هیر کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طرف ته اشاره فرماله او وی قسم می دی وی چې دې مبارک شخصیت فرمایلی دی چې کم سړی د یو مسلمان حاجت روایی وکړي هغه ته الله پاک جل جلاله د لسو اعتکافو نه زیات ثواب ورکوي. او زه خو یو اعتکاف ته ناست یم، نو که ما ستا حاجت روایی وکړه. او دغه وخت کې د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په سترګو مبارکو کې اوښکې راغی. پیغمبر علیه السلام مبارک طرف ته اشاره فرمایله وی دی صاحب فرمایلی دی د دې قبر مبارک والا صاحب فرمایلی دی او وی ډېر وخت نه ده شوی، تازه تازه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک
د دنیا نه تشریف وړی وی دې مبارک صاحب فرمایلی دي چې چا د یو مسلمان حاجت روایی وکړه الله پاک جل جلاله به ده ته د 10 اعتکافو ثواب ورکړي